په داسې حال کې چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې شوې او د پولیسو په مرګ ژوبله کې هم زیاتوالی راغلی، د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تروریستانو د ځپلو په هدف یې د ځانګړي پولیسو عملیات زیات کړي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ په خپلې اونیزې خبري غونډه کې وویل له پلان او ژمنې سره سم یې عملیات کړي او ادامه به ورکوي. هغه عملیات چې د ځانګړي ځواکونو لخوا کیږي او تاسې پوهیږئ چې د دې عملیاتو طرز العمل بیل دی. دوی یوازې د تروریزم پر ضد مبارزه کوي او د هغو معلوماتو پر اساس عملیات ترسره کوي چې کشفي ارګانونه یې ورکوي. دوی تېره اونۍ 115 خاص عملیات درلودل چې دا په عملیاتو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. څنګه چې موږ یې وعده کړې وه عملیات به زیاتوو، دغه اونۍ د عملیات پیل شول. هغه زیاته کړه تېره اونۍ 115 خاص عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 11 تروریستان وژل سوي او 40 نور ژوندي نیول سوي دي. د عملیات په داسې حال کې چټک سوي دي چې د وروستیو راپورونو له مخې 3 ورځې وړاندې وسلوالو مخالفانو د بدخشان د وردوج ولسوالۍ په امنیتي پوستو حمله کړې چې 3 پولیس پکې وژل سوي دي، 6 ټپیان شوي او 18 نور لا درکه دي. امنیتي سرچینې وایي چې د لادرکو پولیسو د پیدا کولو لپاره یې تصفوي عملیات پیل کړي، خو تر اوسه درک نه دی معلوم شوی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي چې خبریالانو ته خبرې کولې وویل افغانانو د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې مسؤلیت ادا کړی او اوس د نړیوالې ټولنې وار دی چې خپل مسؤلیت ادا کړي.